په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه دمخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. په ورځ کې یو تریخ مرچک خوړل د نارینه‌وو لویه ستونزه حل کوي. ترخه مرچک که ځینې خلک یې نه خوري، ترخه یې نه خوښېږي، خو د بل لوري بیا دا کسان هم کم نه دي چې د ترخو مرچکو سره یې بېحده جوړه ده. ترخه مرچک څومره چې باید وخوړل شي نه خوړل کېږي. حاله دا چې دومره حیاتي ګټې لري چې په نورو خوړو کې په دې کچه موندل ګران کار دی. په ترخو مرچکو کې بیتا کروتین او ویټامین سي په لوړ مقدار شتون لري چې د زړه حملې خطر کموي او ورسره د سرطان پر ضد مبارزه کوي. ترخه مرچ په وینه کې د کلسترول کچه کنټرول کوي چې په پایله کې د زړه حملې مخه نیسي. ورسره د وینې جریان چټکوي او د فلج په مخنیوي کې هم رول لوبوي. د معدې د ستونزو په حل کې هم ترخه مرچک ګټور ثابت شوي دي. څېړنې ښیي چې ترخه مرچک د معدې د زخم د زیاتېدو مخنیوی کوي. دا مرچ د دې ټولو ګټو ترڅنګ د انسان ګډ ژوند هم رنګین کوي. ترسره شوي څېړنې ښیي چې په ورځ کې یو دانه تریخ مرچک خوړل په نارینه‌وو کې د ګډې چارې ځواک زیاتوي. ترخه مرچک په عین حال کې د روماتیزم او بندونو د دردونو په کمولو کې هم ګټور ثابت شوي دي. او وروستۍ ګټه به یې هم دا بیان کړو چې ترخه مرچک د وینې د شکر د کنټرول په برخه کې هم